الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال تبارك وتعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. د توحید یو قسم چې د هغې وضاحت او معمولی تفسیر منګه مخکې درسونو کې کړی وو، او دا هم د دې دپاره کوو چې زمونږ به د رب العالمین سره څنګه تعلق جوړ شي، چې زمونږ دا زړونه، دا بدنونه، کورونه، جوماتونه، کلي او علاقې د ټول انسانیت کې د الله دین راشي. او دا دوی نعمتو د الله پاک په نعمتونو کې لکه ما مخکې ویلو چې رب العالمین د انسان د زړه د الله سره د تعلق والا برابر کی. دا د الله محض فضل و. په تیر شوي درس کې ما د انبیاء علیهم السلام په الله باندې عقیده او د هغو توکل او د هغو اعتماد، لکه د ابراهیم علیه السلام واقعه مې ویلې وه، د موسی علیه السلام واقعه مې ویلې وه، د ایوب علیه السلام واقعه مې ویلې وه، او د محمد رسول الله علیه السلام واقعه مې ویلې وه. نو نن درس کې د مؤمنانو زنانو، د مؤمناتو ښځو د هغوی د الله سره تعلق او د هغوی په خپل رب باندې بروسه او اعتماد د دې تذکره کوو. نو دې کې به څو فایدې راشي. یوه فایده به دا شي چې زمونږ او ستاسې مؤمنانې خویندې هغوی به د دې نه عبرت واخلي. دا یقیني خبره ده چې الله پاک ښځې ډېرې پیدا کړي دي، او حدیث کې اوس یو ټکی هم راغلی دی، هغه هم زه ووایم د مؤمنانو خویندې نه دې خفه کېږي پې، خو محمد رسول الله علیه السلام وایي چې ما د معراج په شپه وکتلې، نو جهنم کې مې ښځې ډېرې ولیدې. اریتکن اکثر اهل النار. او شریعت په داسې یو ناشنا دین دی، دا د سړو د ښځو د ټولو منځ کې شریک دی. د سړي فضیلت به په دې باندې چې سړی دی، زه الله ورته ویلې څلور ښځې وکړه، دوه وکړه، درې وکړه، د کور نګراني وکړه، لیکن په ایمان او عمل صالح کې بیا لکه او جنۍ یو شان دي، سړی او ښځه یو شان دي.
یو مومنه ښځه د یو 2 رکعته مونځ یې وکړ، حج یې وکړ، زکات یې ورکړ، عمره یې وکړه، تلاوت یې وکړ، او یو مومن سړي هم داسې وکړ. د الله عدل دا دی چې رب داسې نه کوي چې د ښځې له اجر کم ورکړي او د سړي له ډېر ورکړي. الله وایي چا چې نیک عمل وکړ هغه مؤمن و، نو که نر یو که ښځه یې، نو فلنحینه حیاتا طیبه. دا د رب نظام دی. زمونږ استاد چونکې مؤمنانې خویندې دا په دې عالم کې ډېرې دي او د الله د دین نه مسکینانې نه دي خبر. کورونو کې اوسېږي، دیني اجتماعاتو کې نه وي، جمع و جماعتونو کې نه وي، او بل طرف ته محمد رسول الله علیه السلام وایي دماغ هم لږ کمزوري دي او دین هم لږ کم دی، ناقصات عقل و دین. نو موږ او تاسې به کوشش په دې کوو چې الله سبحانه وتعالی زموږ او ستاسې د خویندو ته، بچو ته، میندو ته، بیبیانو ته الله دې ټولو ته ښایسته هدایت وکړي او الله دې ونه کړي چې سبا زموږ او ستاسې ښځې او دا جهنم ته ځي. نو دا خو به ډېر لوی شرم وي. وجه دا ده چې جهنم ته انسان رواني، دا د قیامت د میدان علامه ده. څپلۍ به نه وي په خپو، ټوپۍ به په سر نه وي، کپړې به په بدن نه وي. نو داسې ورته ووایي چې لوکس بربنډ به وي. نو چې د سړي خور او د سړي مور او د سړي ښځه او لور دا بربنډه د پردو سړو سه جهنم له ځي، نو دا خو عار ډېر لوی شرم دی. نو الله دې موږ او تاسې دې شرمونو نه وساتي. دیو جن الله مومنانو ته وایي اے مومنانو قوا انفسکم واهلیکم نارا. ځان له به دا سوچ نه کې چې زه جنتي شمه، ته به د ښځې سوچ هم کې، د بچي سوچ به دې هم کې، د اهل او د عیال سوچ به هم کې. ښځې الله دې له ځان له نه دي پیدا کړي. کله دا به ډوډۍ وخوره، ډوډۍ پخه کړه، اوبه وڅښه، اوبه راوړه، کپړې وینځه او کپړې بدلې کړه، او بچي راوړه او بچي لوی کړه. نه دا خو د دې ژوند څه داسې لوازم دي. نور که دا ښځه ده هم الله خپلې بندګۍ له پیدا کړې ده، که دا سړی دی نو هم الله خپلې بندګۍ له پیدا کړې دی. او د دې دا معنی نه ده ګوره کله چې یو ښځه یو سړي ته واده شوه او دا د هغې وینځه شوه، لکه زمونږ استاد معاشره کې دا یو غلطه هوا لوتې ده چې کله جنۍ واده شي نو هغه خواښې او په دې کور کې چې دا نور څوک وي داسې ورته ګوري لکه دا چې د کور وینځه یي. دا وینځه نه ده، دا د دې کور مالکه ده، دا مؤمنه ده. او کله چې زمونږ ستاسې کورونو کې د الله دین راځي بیا به خواښې په ننګور ظلم نه کوي او ننګور بیا په خواښې باندې نه کوي. نن سبا که غم خادۍ کې کښېني بس بل څه نه وي، خلک اخرت یادوي، دی خواښې او ننګور یو بل یادوي. دا ولې دی ته ګناه نشته دی؟ د مسکینانې د الله د دین نه نه دي خبرې. که دا د الله د دین نه خبرې شوې نو والله چې د ښځو کې انابت دونه ډېر دی چې هغونه په سړو کې نشته دی. دا د الله د دین نه نه دي خبرې، دا د الله د دین نه خبرول غواړي. او زمونږ ستاسې نه به ګوره الله د دین تپوس کوي. تا مونځ وکړ نو یوازې ستا په مونځ نه پرېږدي، ستا ښځې مونځ کړی دی، ستا لور مونځ وکړ، ستا ننګور مونځ وکړ، د دې به الله تپوس کوي. ځکه الله وایي ځانونه هم د اور نه بچ کوي او د خپل اهل عیال هم د اور نه بچ کوي. زما وروڼو که ما او تاسې ډېر متقین شو، ډېره تقوا راکړي شي او د سر نه خوب وضو شي، د تقوا رانه داسې څاڅي. زما ستا ښځه بې لمازه وي، زما ستا لور بې حیا وي، زما ستا ننګور بې حیا وي، زما ستا په کور کې دین نه وي، نو صحیح ده د الله فضل ډېر لوی دی. ور خلاصېدل به ډېر پکې ګرانه وي. بعضې خلک داسې وکړي په کورونو کې دا مونځونه داسې په نمایندګۍ کوي، وایي دا حاجي صاحب لاړ او مولوي صاحب لاړ او امیر صاحب لاړ، مونځ به یې کړی خلاص، او ابۍ دا کور کې مونځ به وکړي چې نماز یې غوړېدلی دی.
نه هر انسان چې قبر کې خودی شي هغه به ورړې څه حالت دی ملائکه را پاتې رب دې څه دی دین دې څه دی نبی دې څه دی او چې دا وایي خبر نیم نو الله دې قبر ته وایي ترا جوښا نو به پتن ته امواصله او دا پختي ولا یو بل کې ومندي به الله یو خمار مقرر کی دا سر ولا وایي او یا فرسخ ښکته ځمکه کې نباسي الله دې موږ تاسو د کور اهل عیال د ټول امت کې چې دا څومره خزي دي زمونږ خويندې دي زمونږ میندې دي زمونږ بچي دي چې موږ تاسو د دې سوچ وکړو نبی کریم علیه السلام مونږ چې به وکړه د اختر نو سپیکر دا چیزونه خو نه وکنه نو را بغه مطلب خزینه استوي نو هوته به واعظ وکړه او ته صدقې کوي منځونه کوي روزي نیسي عبادتونه کوي جهنم کې به ډېر لیدلی وي منځونه کم دي روزي کم دي نبی سلام د امت پلار وو هغه پلار نه چې هغه سره بچی فکر نه وي موږ تاسو به ورونو د څه سوچ نه کوو دنیا کې چې یوازې زاوز ما خزه د جنت ته لاړ شي او یوازې زاوز ما نور د جنت ته لاړ شي نه دعا کې به ډېر عموم کې یو عام فکر به پیدا کې چې دا د الله دین دی او زه به د امت ته څنګه ورسومه دا کومې ښځې چې بې حیا ګرځي دا کوم وروڼه چې بې حیا ګرځي دا کوم ښځې او سړي چې دا دروغ وایي او دا غلط کارونه کوي موږ به د دې فکر کوو چې دا به د دې نه څنګه راواوړي دا زما ورور دی او ښایسته بدن یې دی او زما خور دی او ښایسته بدن یې دی دا خو د جهنم په اور زما نه پېرزو کېږي دا سوچ به موږ او تاسې کې راشي نو چونکې زموږ د دین کې د ښځو یوه لویه حصه ده په دې وجه نه زه ورته استنن د نیکانو ښځو چې د هغوی د الله سره څنګه تعلق و او الله سبحانه وتعالی څنګه بچ کړه د هغې یو څو نمونې به ته وښیمه نو دې کې خو به یو موږ ورته سم شجاعت پیدا شي چې ګوره ښځو کې دونه کمال دی نو باید چې موږ هم د دې نه ډېر ځان کلک کړو او زموږ او ستاسې دا خویندې ویندې مؤمنات دي چې خاص کر دې درس کې نرس کې دي لږ به د دې نه عبرت والي او داسې به نه وي چې په خوا کې واوري او په بل خوا کې وباسي دې له به زړه کې ځای ورکړي دا به بیا نورو مؤمنانو ښځو ته دغه کوي د دنیا کې د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه وروسته ابن عطیه لیکلي دي وایي د ابراهیم معنی څه ابراهیم مهربانه پلار دی د دې ابراهیم علیه السلام دوه ښځې وې ښځې ډېرې وې نورې هم وې په مشهور کې دا دوه دي یوه په دې کې سارا پیدا دا زموږ او ستاسې نه ده که موږ ورته څوک د نسل د بني اسرائیلو کې راځو موږ په دغو کې نیو د بني اسماعیل کې نیو دین کې یو خو نسبي لحاظ بني اسماعیل د عرب دي او دا نور چې دي د یعقوب علیه السلام بچي دي د اسحاق علیه السلام هغه بني اسرائیل دي دا ښځه روانه وه د ابراهیم علیه السلام سره لار کې دغه وخت کې یو بادشاه و نو د مصر بادشاه فرعون به ورته ویلی خو دا فرعون د مصر مطلق بادشاه ته وایي ورکوټي ته یې وایي او مشر ته به یې ویلې هر یو ته به یې ویو د مصر بادشاه ته به فرعون ویو یمن هغې ته به طبع ویو حبش هغې ته به نجاشي ویو د روم هغې ته به قیصر ویو د پارس هغې ته به کسرا ویو دا داسې نومونه وو دلته یو مشر فرعون و چې هغه د الله ډېر غټ دشمن و عدو الله د هغې ظالم عادت دا و چې په دې لار به څوک مسافر تلل او د هغو څه به ښایسته جینۍ وه نو کافر به ترې نیول او زنا به یې ورسره کوله او دا هم د الله یو امتحان و او یو چاته به څه نه ویلي چې هغه به ویل چې دا مې خور ده سارا را روانه ده او بابا ابراهیم اوسه دی او کله چې راغ نو سارا دا ډېر انتهایي ښایسته جینۍ وه ساره یا سارا دواړه راغلي دي بس وایي ورته وویلې چې یو سړی روان دی او یو جینۍ اوسه ده
هغه تاسو ته وکړه چې دا څه ده هغه حاده وختي دا مې خور ده سړی ویل خورې ده خو سمه د ښایست غوټۍ ده ډېره ښایسته ده هغه بېدینه ویل خوره ورڅه پرېږده خو ښځه راوله ما چې د ابراهیم علیه السلام نه جدا کېده نو ابراهیم ورته ویل چې ما دروغجن نه کړي ما ورته ویلې دا مې خور ده او په دې معنی مې ویلي دي چې اسلامي خور مې د دې وخت کې نور مسلمانان ډېر کم دي نو چې وروسته نو ساره رضی الله تعالی عنها یو روایت کې په مونځ ودرېده او دویم روایت کې دي چې دا و او د بادشاہ اراده د زنا وکړه نو چې کله اراده د زنا یې وکړه نو د ځمکه هم د الله ده او د اسمان هم د الله دی او د بندګان هم د الله اختیار کې دي بس الله ځمکې ته ویل دا شی ونیسه چې نه خلاص نشي ریان دی یا بل دی یا قابوس دی ځمکې کلک ونیو نو دغه ته وایي دي سارا ته چې ته د کوم رب ته دا عاجزي کې نو دې ته وایي چې ما پرېږدي نو زه به تا پرېږدم هغې دعا وکړه چې الله چې پرېږدي ځمکې پرېښود دې ظالم بیا اراده وکړه کله چې اراده بیا وکړه نو بیا ځمکې ونیو مسلمانانو خویندو او مسلمانانو ورونو من کان لله کان الله له چا چې د الله سره تعلق جوړ کړ بس به الله دا غده یجعل له مخرجا د دې خزي صدقه کې فوج نشته ده ټوپک نشته ده وسله نشته ده د مصر بدمعاش بادشاہ دی لیکن د خزي سره قوت ده چې هغه د خپل رب سره تعلق الله سبحانه کې ته ویلي چې نخلاص نشي په دا درې مثال دا کار چې وکړ بس ویل دا ته یقیني ویم دې سره د څنګه ویم دعا یې وکړه او دا مخکې راوته بادشاه سره راوته आवाज یې وکړ ما جئت من الذي جنيه تاسو په ریدا او سمالا تکم ذاتم راوسته دې بادشاه بی دین او خو بنت متاثر شو نو د بادشاه وینځوا اته ته چې لوري دا خبره کمزوري ده وینځوا هغه کې دوه روایت دي یو روایت د بخاری کې اجر نومې ده او دویم روایت کې حاجر ده نو فخادمها اجر یا فخادمها حاجر ویل دا دې خزله خدمت کې ورکړي دا د څه نیکه خزه ده پاکه خزه ده چې دغه دغه ته ځمکې نیولې نو دا لور ول ورکړي دا خدای ول ورکړي چې هغه دغه کوي دا خدمت کوي ساره به جوړلې چې ابراهيم السلام ته مخامخ شو نو ته ویلې وای څه چلو شو وای کبت الله الظالم بنهری الله ظالم په خپل گریوان کې ذلیل ابراهيم السلام له به تسلی ورکړي مخه پکېګا الله به ستا بچو کې د یو څوک را پیدا کی چې دا حکومت بل الله د غیر الله سرړان کی اذن بني اسرائیل تاریخ ته به چرته ویو دغه جنې چې حاجره وا الله سبحانه و تعالی خایسم ورکړو قابلیت یې ورکړو ساری راوار السلام خپل خاوند ته تحفه ورکړه دغه ته د ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام دا سوچ وکړ چې پردې ټول د څه ځان څخه خادمه ګرځي پرشه نکاح په وتاړه په دې باندې سارا خپه کېدل ابراهيم عليه السلام پټه کې نکاح کړل وزعل كل حال د دواړو شام کې ژوند نه تیرېدا ابراهيم عليه السلام چې وو زدلته یو ټکی لرازم دا واقعیا دې ته وایم دا بیبي هاجره چې دا د اسماعیل علیه السلام ابیدا او سارا چې د اسحاق علیه السلام ابیدا دا هاجره رضی الله عنها د ابراهيم علیه السلام سره روانه و او په دې زمینه عرب دا سره الله دلته باندې خلک چې قصې کوي خدا ورونه صحیح سیرت باندې نه دی پوه شوی وای دغه کې اسماعیل علیه السلام پیدا شو بیت الله ته چر ورسېدل دلته وای پیدا شو نه د دې نه مخکې اسماعیل پیدا دی اسماعیل صحیح کې دی لکه ونته څه تو خوسه ده دې ته چر ورسېدل
نو الله ابراهیم ته ویلې اے ابراهیم داسې وکړه چې د خپل ښځه او د بچي دا په دقه ځای کې پرېږده. او روایت د بخاري کې دي چې عند دوحة د بیت الله باندې سیلاب راغلی و، سیلاب واره کړی و. داسې نه دی کړي چې بیت الله اول ابراهیم جوړ کړی دی، نه، ابراهیم علیه السلام اول نه دی، دا ملایکو جوړ کړی دی، بیا آدم علیه السلام جوړ کړی، بیا شیس علیه السلام جوړ کړی. په دې ترتیب اخیرنی لسم ځل د بیت الله دی. په مکه چونکې وادي وه، کنده وه، نو سیلاب راغلی و، نو بیت الله یې وران کړی و. نو عند دوحه دلته یوه ونه ولاړه وه. بخاري کې دا ډېر عجیب حدیث دی. نو الله سبحانه وتعالی ورته ویلې چې ته داسې وکړه چې په دقه ځای کې ته دغه وکړه، دا ښځه پرېږده. دا ډېره ګرانه ده که نه؟ شړ ځای دی. ګورئ، انسانان نشته دی، اوبه نشته دی، خوراک نشته دی. یوه بیبي هاجره ده او یو ورکوټه اسماعیل دی. او دې ځای کې شړ بچی پرېښودل دا ډېر مشکل دی. خو د چا چې په الله عقیده وي، ابراهیم د چا دپاره دا ژوند دغه کوو؟ د الله دپاره. نو د ابراهیم په الله ایمان و. او چې څنګه ابراهیم ایماندار و، نو الحمدلله ښځه یې دغسې ایمانداره وه. نو دی دې ځای کې ناست دي، د بوټي لاندې. د مکه ټول غرونه دي. ابراهیم علیه السلام داسې روان شو. چې روان شو نږدې غر چې د اقرب جبلین حدیث کې دی، هغه د صفا غر و، هغې ته وخته. ساره په دغه پوه شو هاجره چې ابراهیم علیه السلام لکه چې ما پرېږدي. نو د وروسته نه ورته یو اواز وکړه، الی من تکلنا یا ابراهیم. ابراهیمه چا ته دې پرېښودو؟ ابراهیم علیه السلام مخ ته راغی. نو بیا ورته وایي الی من تکلنا یا ابراهیم ترکتنا بمکان قبر لیس بها انیس ولا سمیر. و ابراهیمه تا په یو داسې شړ دښته کې پرېښودو، کنده کې، چې نه انسان شته او نه قصه کوونکي شته. ابراهیم چا ته دې پرېښودو؟ نو درېیم ځل ورته دغه وایي د هاجره الی من تکلنا یا ابراهیم، ابراهیم چا ته دې پرېښودو؟ نو په دې اخر کې ورته یو ټکی وایي الله امرک بها، الله ته ویلي دي د هغې وجې نه دې پرېښودو، او که نه سارې ته ویلي چې دی پرېږده او ترې راځه شام ته. ابراهیم علیه السلام ته د الله نوم یې واغست، الله ویلي دي. ابراهیم علیه السلام را وګرځېده، وایي الله امرني بها، الله راته حکم کړی دی. هاجرې زه په خپله نه ځم، الله ویلي چې دا ښځه دی او دا بچینګی دی، دغه ځای کې پرېږده. او دا ډېر سخت امتحان دی. الله دې د هر چا په کور کې داسې ښځې پیدا کړي لکه د ابراهیم په کور کې هاجره چې وه. هاجره به یې ورته وایي الله ویلي دي، وایي او الله ویلي. داسې مؤمنه ښځه ابراهیم ته څه وایي؟ مؤمنه ښځه چې دا خاوند ته بیا داسې خبرې کوي چې دغه دعوت او ایمان او دې کې څه فرق رانه شي. هغه ته جواب کې وایي زه ابراهیمه فاذا الله یضیعنا الله، موږ الله نه بربادوي. والله چې داسې کلمې ورته ویلې ده چې جدیر بان یکتب بماء الذهب، چې د سونې په اوبو یې سړی ولیکي او د چوکونو کې ځوړل کړي. زه ابراهیمه زه چې الله ویلي دي، نو اذا الله یضیعنا الله، موږ الله نه بربادوي. زمونږ استاد چې الله ډېر خیراتي دی. او بیا الله چې د امتحانات راولي، نو دا به یو بل پسې راولي. نو هاجرې باندې یو امتحان راغی چې خاوند ته لاړ، دویم امتحان راغی ډېر شړ مقام دی، دریم امتحان دا راغی ملګري نشته دی، نو څلورم امتحان پې دا راغی خوراک ختم شو، نو پنځم امتحان اوبه ختمې شوې. بس خو داسې ویې چې شړه دښته د غرونو درو منځي د تاسې د الله دوزي چې څوک تلي هغه به لیدلي.
اکثر د حجین لاړ شي عمره کوونکي به دغه ځای کې وګرځي او زه د مکې د غرونو کې ګرځېدلی یم. دا ټوله داسې یو غریزه علاقه ده، یو ډېری به ختمه شي، بل غر دی پسې بل ټوله. دا اوس چې یو طرف ته جبل عمر و، دا بل طرف ته جبل ابراهیم و، دا خو د لږو تقریبا د 11 کالو کې دا غرونه ووهل شو، دا بادیانې پرې جوړې شو. دا شاته اجیاد و، نه انسان شته دی، نه ملګری شته دی، نه اوبه شته دی، نه خوراک شته دی، نه خاوند شته دی. ورځې دي او شپې دي او د مکې ګرمي، سبحان الله، چې په ژمي کې به پکې لګې ځان ته. خو څوک شته دی؟ الله. هاجري ایمان په چا باندې دی؟ په الله باندې. نو خاوند ته څه وایي؟ زه ابراهیمه دا یو دین نه چې الله شته نو فاذا لا یضيعون الله، موږ الله نه بربادوي. مؤمنانو خویندو دې ټکي د سم عبرت والی او دا په دې زړونو کې ځان ته دننه ولیکئ چې الله یې نو فاذا لا یضيعون الله، الله موږ به نه بربادوي. فزه کې اسماعیل چلے او چې ته د دې ونه یخته بچی دی هغه زنګو ټیمې دی دا لاړ صفا ته وخته. څوک انسان باندې چې دی وینم منډه کله مروه ته وخته، څوک باندې چې وینم. او ابراهیم علیه السلام چې کله دلته دغه شو نو سورۃ ابراهیم کې دي چې بیت الله طرف ته مخ را واړو او دعا یې وکړه، الله په شرط چې مې الله بچي وزېږه پرې خدل رب العالمین خوراک نشتا، الله په میوې ماړه کې زما الله ته خوراک ورکې، الله د خلکو زړونه را واړې. نن دا سړی نه تاسو کې چې څار مان دي دې ورته مکه ته لګتلې وي. دا ابراهیم علیه السلام فجعل افئده من الناس تهوی الیه، مې وجات ولا ورکې. اسې ذکر وایم کته دوه دعاګانو خوان ګورئ. یو چې ابراهیم ویلي چې الله د مکې والا ولته رزق ورکړي نو مکې نه لاړ شي. یو دکان ته ورنوځي قسمه قسم خوراکونه. ما یو دکاندار ته یې د بل دکانو ته پوس مې دوه کومه ده پنیر شاسي او وخومه وایي ته یې قسمه پنیر دی سپراته ویلا دی دا د انسان دا نه وي دا کڅوړې ته چې د زړه انځر مونږ چې د نو مېدان څه دي وای دا نه پیژنې مې وای دا دینه انځر دی وای دا کم ملګری وای من ارض مبارکه دا شام دی. مته ابراهیم السلام دا دعا رايات شو ورزقهم من الثمرات، الله په میوه باندې مور کی په اخلاص دعا وکړه ست دعا د الله رحم وکړي. دیم چې محمد رسول الله ویلو چې الله زما د قبر نه درگاه و نه ګرځي. نن وګوره درې دیوالونو کې محمد رسول الله باندې اسپایان ولاړ دي، طالبان ولاړ دي، علما ولاړ دي. که صرف هغه جنگلی له ګوته وروړي نو ته وایي چې حاجی المرور چې مخکزه اوس بلد شعر. فاجاب رب العالمین دعاءه واحاطه بثلاثه الجدران. الله درې دیوالونو کې بند کړ. دا مسکین دا منډه را منډه وای جن صفه مروه کې اوس منډه وای کنه. اخر مرغانی ولیدل چې په دغه ځای راکته شو. نو دې داخلو چې مرغان دی ولکه چې بچی اعلان وکړ. را منډه چې ګور اسماعیل السلام لکه والي وی او روي. ابه مروي کې جبريل وصال دی وبر رواني وي. دراله نو دیوتا زر دسي دغه ته وکړه. كل يوم تواجد زمزم ذكر زمزم بئر لا تنزف ولا تزم عند نقر الغراب لا سم يرويت كرازي. محمد رسول الله وي کدای نوې کړي نو دا به یو نهر مې وبېندلې با تدا الله شاء او فالله تسع عقيده وساته چې اذن لا يضيعون الله. اے مسلمان خور قسم بالله چې په وچو شګو کې الله له وبره وباسي. ستاره به د حاجرې رب ستاره به د اسماعیل رب دا یو دی، نه کمزورې شوی دی نه عاجز شوی دی نه حکومت پرې شوی دی. فرمان دی که مونږ رب وپېژنو. زمونږ رب من ته وایي د نږدې اسمان ته راکوز شوی د شپې خر کې که وږی ایمان یې وغواړه، که مصیبت دی ایمان یې وغواړه، که چا څه غم ایمان یې وغواړه. مونږ بړستنې له غاړه ورکړې ده والله مې یې کړی دی.
ته د حاجرې په شانه په اخلاص کلمه وویه چې فإذا لا یضیعون الله. او بیا ډېر ناشنا واقعه هلته اوبه راغلې، نو عربو کې اوبه چېرته دي؟ نو بني جرهم راغلل، نو دغه ته یې وویلې دا حاجرې بیبي ته، وایي موږ دلته راځو. هغه ویل راځئ به خو اوبه به زموږ وي، ویل اوبو کې به مو واک نه وي. وایي راځئ. بیا هلته الله آباد کړه. نو کله چې آباد کړه پس دې کې بیا کله چې نعمتونه سړي باندې پوره کېږي اول وړوکي بیا ځوان شي، واده وشي، بیا بچي، کور شي، ګاډی شي، ستړی سړی تیزي ملک الموت ته راشي. نو دغه ورځې وې سبسیر لیکي چې اسماعیل السلام ځوان شو. او کله چې ځوان شو ام المؤمنین بیبي هاجره وفات شوه. دې وخت د مور غم پرې راغلی. د وی بني جرهم کې واده وکړه. اسماعیل ابراهیم السلام شام کې و، کله به ته راته. نو یو ځل راغی، امام بخاري دا روایت راوړی دی، د اسماعیل علیه السلام ښځه ونه پېژنده، دا مسخر دی، بابا ابراهیم دی. نو هغه ورته وایي چې څه حال دی؟ نو هغه ورته وایي چې حال مزید خلقو دی او زموږ اسماعیل ټول دین دی او دعوت دی، دین نه موږ څه جوړ کړو فلانی دی. بعضې ښځه یې هغه د ګړولو نه دی په کار. نو هغه ورته وویل چې خاوند دې راغی، ورته وایي چې سپین ږیری راغلی او سلام یې کوو او ډېر ښه کور دې جوړ کړی دی، خو دا درشل یې وله بدل یې کا. د کور دا درشل نه ده، دا وله بدله کا. نه پوهه نه شوه دې باندې. اسماعیل علیه السلام چې راغی وایي جنۍ مېلمانه خو نه راغلی، دغه عادت ته و. وایي بوډا راغلی و، وایي څه خو یې ونه ویلې، وایي چې دا درشل یې بدل یې که، دا لرګی دې خوشې لګولی دی. اول چې په ګوار سره نوځي درشل چې خراب وي کنده یې وسلی دي. هغه تا ورته څه ویلې؟ وایي ماندې وایي څه به دې ویلې؟ وایي داسې داسې. وایي دا مې پلار و راته ویلې چې ستا کور دینداره دی، بېدینه ښځه ستا کور کې خوند نه کوي، ښځه طلاقه که پرېږده. بېدینه ښځه په کور کې نه پرېږدي. اوس نصیحت ورته وکړه، قرآن چې کوم اصول ذکر کړي په هغې ورسره وچلېږه. دین یې صحیح نه شو، اخلاق یې صحیح نه شو، عادات یې صحیح نه شو، ځان مه شرموه. ویې ویله کیسه خلاصه کړه. وایي ما ته خلک تلاقي وایي، نو دا یو ورځ تلاقي ښه دی چې دا ورځې ته وایي که دا یو ځل ښه دی. طلاق څه عیب خو نه دی. محمد رسول الله بعضې بیبیانې طلاقي کړي دي. عمر رضی الله عنه یو ورځ 2 طلاقې کړې وې. مغیره ابن شعبه ابن کثیر لیکلي په دا یو نړۍ کې 1000 ښځې طلاقې کړې وې. حسن رضی الله عنه لسکم سل ښځې کوفه کې طلاقې کړې وې. ښځه خو به هغه ښځه ګوري چې هغې کې دین وي، چې دین پکې نه وي، او تا دې بچي راوړه، نو د هغې غېږ ستا د بچي مدرسه ده. نو داسې ووایه چې بچی دې د اول نه په غلط مدرسه او غلط سکول کې داخل کړه، نو هغه بره په ټکي باندې بیا نه پوهېږي. د رنګ نه دې توره وي، پیسې دې نه وي، مسکینه دي، غریبه دي، خو چې دین یې ښیي، اخلاق یې ښیي او په شریعت برابرې، دا ځان له غوره کړو، بل مسلمان له غوره کړه. بیا ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام بني جرهم کې بل واده وکړ. هغه بعضو روایتو کې دي چې ابراهیم ته عربي هم یاده کړه اسماعیل. بیا ابراهیم علیه السلام راغی، ویل چې دغه دی بچه اسماعیل څه شو؟ نه یې پېژندلی. وایي هغه خو د الله د دین دعوت کې وتلی دی، چا سره وعده کړې وه، هغه خو صادق الوعد دی، هغه وعدې له تلی دی. وایي حالات هم څه دی؟ وایي ټولې مزید زمن دي، دین من کې دی، الحمدلله د نبوت کور دی، خو ښه صفتونه یې ورته وکړي. ابراهیم السلام دعا هم کړې وه، الله تب کې وله په خوراکونو کې برکت واچوي. رسول الله وایي اوبه او غوښه چې په هر ځای کې وخورې بیمارۍ دي، ګېډه دې خرابوي، بغیر د دې نه چې مکه کې خوره نو نه دغه کېږي. دا نو کله چې اسماعیل السلام راغی، پلار یې ښځې ته وایي څه چلو؟ وایي یو بوډا راغلی و. وایي څه یې ویلې؟ ابراهیم السلام ورته ویلي چې ورته ووایي چې درشل کې دې ښه لرګی لګولی دی، ښې مضبوط کا. هغه ویل تا ورته څه ویلې؟ وایي داسې. وایي دا زما پلار و او راته ویل چې دا ښځه دې ښه ښځه ده. واقعا مې اصل کې دې پورې بیانوله چې کله د یو ښځې په الله عقیده برابروي، فإذا لا يضيعون الله، بیا الله سبحانه وتعالی د هغې مدد کوي. دویمې ته وګورئ، د سیدنا موسی علیه السلام ابۍ ده، مور یې ده. فرعون ظالم به
دا د بني اسرائیلو بچي وچل یو ډله او جماعت یې جوړ کړی او د ښځو په ګېړو به یې وله لاس وال چې ماشومان شته او که نه. دا د موسی علیه السلام مور ده. بیا به یو کال وجل، یو کال به نه وجل. چې په کوم کال یې نه وجل، هارون علیه السلام پیدا شو. دا د موسی علیه السلام نه مشر دی. او چې په کوم کال یې وجل، نو موسی علیه السلام پیدا شو. دا زنانه چې وه قرآن سوره قصص کې وایي، او دغه آیاتونه سوره قصص کې چې موسی علیه السلام واقعه ده، ډېره دردونکې ده، زړه چړونکې واقعه ده. بس دا یې په صندوق کې مسکین واچو، پړی به یې اچو، او د صندوق په کته چپو کې و. داسې داسې به یې وکتل چې څوک به نه و را به یې کتی به یې وله ورکړه، پی به یې ورکړه، بیا به یې خدا یقین و په الله باندې چې حفاظت کوونکی څوک دی؟ الله دی. نو چې په الله باندې یقین و حفاظت کوونکی الله دی، نو الله موسی وساته، لاړ د فرعون کور ته، بېرته د هغې نه الله خپلې مور ته واپس کړه. یو خابز نوم د دې د مور. دا موسی علیه السلام دی. کله چې دا مسکین د مصر کې هغه ظالم یې مړ کړ، نو دوی ورته لارې بندې کړې. نو سبسیرو د قرآن نه معلومیږي چې دا داسې په بدلو بدلو شړو لاړو لاړ مدین ته ورسېد. ولما ورد ماء مدین، هلته ګوري جینکۍ ولاړې دي، ګډې نه اوبه کوي. ورته وایي جینکو تاسې ولې ګډې نه اوبه کوئ؟ دا د شعیب علیه السلام نوڼه وې. نو هغه ورته وایي چې زمونږ دا بوکه نه شو راایستلی، و ابونا شیخ کبیر، پلار هم ډېر بوډا دی، سترګو باندې معذوره دی. نو دی نه اوبه پاتې شي، موږ یې پرې لږ ګډې وکړو. نو هغه بوکه چې لسو کسانو به راایستله، موسی علیه السلام یو وار ترې راویسته، هغو یې ګډې اوبه کړې. د 3 ورځو وږی دی مسکین، 3 ورځې مزل یې کړی دی، بې وطنه دی، ستومانه دی، ایریږي چې داسې نه چې اوس راکښې فوجیان راونه رسېږي، د فرعون او ومې نه نیسي. خو موسی علیه السلام د ده تعلق د چا سره؟ الله سره. قرآن څه وایي؟ ولما توجه تلقاء مدین، کله چې مدین ته دا متوجه شو او روان شو، لار کې غلطه شو، وایي عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. الله سمه لاره. ولما ورد ماء مدین، مای مدین ته راغی، هلته خلکو ګډې اوبه کولې. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، 2 جینکۍ وې، هغې ګډې واپس کولې. قال ما خطبكما، ولې ګډې نه اوبه کوئ؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. دا راغی، دا د نیکانو خلکو عادت دی چې د الله دپاره د کمزورو څخه مدد کوي. ګډې اوبه کړې. فسقا لهما، دا ډېر دردونکي آیاتونه دي. ګډې وله اوبه کړې. ثم تولى الى الظل، بیا یو سوري ته واپس شو، بوټي یخته کېناست. موسی علیه السلام بیا څه وایي؟ عسى ربي ان يهدي، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. اے الله وګیم الله زما د ګډې انتظام وکړي، الله که ماله څه خیر راکړې. نو الله ما خو 3 ورځې خوراک نه دی کړی. بیا د الله مې په اخلاص وغواړه. ما ورته څه ویلې؟ الله سره تعلق برابرول ګران شی دی. موسی علیه السلام ویلي الله خیر راکړي. الله تعالی ودرېږه موسی چې په خیر دې سم موړ کما. ما مخکې ویلو که نه، ایوب علیه السلام باندې بېغه د سرو زرو پتنګان را لیدل، وایي الله دا ستا برکتونه دي. دې کې جینکۍ لاړې کور ته. شعیب علیه السلام ورته وایي څنګه جینکو وختي راغی؟ وایي دغسې یو مسافر راغی، ښه سړی و، ګډې راله اوبه کړې. هله یې ورشئ اواز ته ورکوي مېلمه راولئ چې مزدوري له ورکوه. مزدور چې څه مزدوري وکړه، د الله نبي وایي چې خوله پرې نه وي وچه شوي، ته له خپله مزدوري ورکړي. جنۍ را روانه وه، فجاءته احداهما، د ایمانداره ښځه ده، تمشي. الله وایي ګورې
قدمونه یې ښودل په ځمکه او علی استحیا داسې په حیا را روانه وه لکه دا چې په حیا د بره ناسته یي حالانکې استعلایي معنه ده عبدالله ابن مسعود ویلي ما کانت خراجه ولا ولاجه داسې جینۍ نه وه چې کوڅه ګشته چرګۍ چې د یوې کور نه وځه او په بل ورنه وځه سمه د حیا نه ډکه ده او انبیا حیا نه کړو د انبیاو بچي هم حیا نه کړو رال موسی علیه السلام ته وایي ان ابي يدعوك زما دادا دې غواړي ليجزيك اجر ما سقيت لنا چې مزدوري لري نو هغه مزدوري له وخت درې څلور ورځې وګې دې او الله یو لړ جوړاو نو کله چې رال نو دغه ته وایي شعیب علیه السلام ته سلام یې واچوي ته څوک یې وایي زه موسی یم کیسې او تقوله وکړه یېرېږه مه وایي لا تخف نجوت من القوم الظالمین دا مدین دی مصر نه دی اوس خلاص شوی راځه لیکن دا یوه جینۍ ډېره هوښیاره وه ابوبکر صاحب وایي عبدالله ابن مسعود وایي 3 خلک دنیا کې ډېر هوښیاران تېر شوي دي یو د عزیز مصر و چې ویلي و چې یوسف به په زوی ولی ونیسو دا ابرص الناس دي یو ابوبکر دی چې ویلي و ما پسې به وروسته عمر او بله دا جینۍ ده موسی علیه السلام ته وایي پلار ته وایي بابا یا ابت استاجر ته په مزدور نیسم که په مزدورۍ نیسې دا ونیسه ان خیر من استاجرت القوي الامین یو خو دا سړی سم مضبوط دی ماشاءالله د 10 کسانو به کې په یو تن راویسته او دویم امانتګر دی بعضو روایتو کې دي دا مخکې وقفې ښکاره کېدې وایي موسی علیه السلام ته ویل چې ته وروسته شه ما ته لار ښیوه چې ستا په پښو زما نظر نه لګي داسې مزدوران دې الله پیدا کړي داسې ځوانان او شبابان دې الله پیدا کړي اوس خو د پردۍ ښځې ته د سر نه خو پورې وګوري او ښځه پردي سړي ته وګوري وایي زه د الله قدرتونه کې صحیح کومه چل یاد کوي سړی ډېر امانتګر دی او قوي دی نو شعیب علیه السلام ورته وویلې هغه مو ویل دا پردی سړی دی او ما سره مزدوري که نه نو دا خو به ډېره زیاته ګرانه وي زما نوڼه دي پېغلې او دا ما سره دلته کور کې او بل سړی ورته معلوم شه چې دا خو هغه پیغمبر دی هغه موسی علیه السلام دی چې موسی د بني اسرائیلو نیک سړی دی ورته ویلې یاره یو خبر درته کوم زما دا 2 نوڼه دي یوه غټه ده یوه کشره ده وګوره چې کومه یوه دې خوښوي دا ته نه ویم چې مشره مې نه وي ورکړي کشره نه ورکوم دا 2 جینکۍ دي او چې کومه یوه دې خوښوي زه اني اريد ان انکحک احدى ابنتي هاتین او مزدوري به کیسې هم د چا سره نو الان تأجرني 8 یوه ته کاله به ما سره مزدوري وکړي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ویلي وایي 10 کاله څه پاتې شو مدین کې او هغه کشره جینۍ وکړه او دا وایي هغه جینۍ وه چې پلار له مشوره ورکړې وه چې ډېر امانتګر دی نو الله ورته ویل ودرېږه د امانتګر تا څه دغه کوم ملګری کومه دا زنانه د موسی علیه السلام سره روانه ده ګډې اوسه دي بیزې اوسه دي لار موسی علیه السلام عجیبه سړی و د ورځې به ده مزل نه کوئ زما ښځه خلي کیني د شپې به یې مزل کوو اوس به خلک ګډوي وایي زما لور فنکاره ده فخر هم پرې کوي په ګاړو په جازونو په دې کې نوکرانې مقررې کړي او په دې فخر کوي بیا دې حتی ورسېږي چې شرمونه هم نه شي راغونډولی الله دې زمونږ ستاسې د خویندو د میندو د ټولو د نونو عفت او حیا وګرځوي موسی علیه السلام د شپې روان دی کانت عبدالله ابن عباس سے وایي لیلة باردة ممطرة مسلجة باران وریږي جمع دی واوره وریږي لار تې غلطه شوې ده ګړې بیزي اوسه دي او د زنانه ماشومې کېږي اور پسې ګرځي اور نشته ودرې دلته یو رڼا یې ولیده آنس من جانب طور نارا هلته چې ورغی الله ورته وویلې اوږده واقعه ده چې موسی لاړ شه فرعون ته خبره وکړه موسی علیه السلام دا نه وایي یا الله دا ښځه به څنګه کېږي او دا بچي به هغې چې ښځه د وروسته نه چغې وایي د هغې ښځې مې ایمان دا و چې موسی ته الله وایي نو الله زما انتظام کوي او بعضې مفسرین لیکي وایي موسی علیه السلام چې کله راغی او خپل کور ته راورسېد مصر ته 10 کاله بعد مصر ته راغی وایي مور یې ویل چې زما یو زوی دی
او دقسې رانه ګډوډ شوی ټلیفونونه خو نه وو خبرونه نه وو وایي بچو ته یې ویلې چې هغه به ژوندی یو که مړ به وي ډېره یخه شپه ده دا بعض مفسرین یې لیکي وایي لیک موسی علیه السلام ور وټکاوه ویل چې څوک یې وایي زه موسی یم وایي مرحبا بک راځه وایي نه د کېناستو وخت نه دی هارون ته وویوه چې راځه او ځو فرعون له الله ویلي چې لاړ شئ فرعون ته دعوت وکړئ انه طغا د موسی علیه السلام ښځه ده شړه دشته کې پرېښوده ماشومې کېږي واورې ورېږي ګډې بیزې وڅدي لار تې غلطه ده په هغه د بي بي هاجرې ټکې دی چې فإذا لا یضیعون الله الله موږ نه بربادوي د موسی علیه السلام ترور ده اسیا د مزاحم لور موسی باندې ایمان راوړه فرعون ظالم په دې لاسو خپلو میخونه ټکوه په دې علم لیکي وکانت متوکلة بالله د دې په خپل الله اعتمادو لاس باندې له میخ ټکوالی دی دا غټ غټ میخونه هغه بېدینه وایي څلور پیدا کړي لاس پو په دې به ور سړی د ځان نه قیاس کړي دې دیوال څو دا لاسو درګي او میخونه پې ټکوي در به کوي که نه به وینې روانې دي د بدن نه میخونه پې ټکوالي دي الله وایي وفرعون ذي الاوتاد لیکن وکانت متوکلة بالله فالله یې داسې توکل دی چې هغه وایي رب ابني لي عندك بیتا فی الجنه الله ما له جنت کې کور راکړي خیر دی په دې میخونو په دې مې دې مړه کړي خو رب ما له جنت کې کور راکړي وکانت متوکلة بالله الله باندې داسې اعتماد مریم ده چې الله قرآن کې د هغې باره کې وایي چې دا ډېره عزتمنده وه په الله یې دومره پوره اعتماد و الله ورته بې پلاره بچی ورکړه د بچي له له نبوت ورکړه کتاب یې له ورکړه نشنه نشنه معجزې یې له ورکړې الله اسمان ته اوچت کړه د حسدګرو او د چلبارانو نه الله وساته امام د خلق یې وګرځاوه مریم کې څه صفت و الله وایي ومریم ابنة عمران التي احصنت فرجها هلته یو لفظ دی وکانت من القانتین د دې د الله سره داسې تعلق و چې قنوت یې د الله تابعداره وه سیدنا الشهیده ام عمار سمیه زوجة یاسر رضی الله عنه سمیه رضی الله عنها ده چې د دې سمیه د پلار خیاط نوم سمیه بنت خیاط دا ولې شهیده ده د الله دین کې شپږم کال د نبوت دی اوم لا شوی نه دی او بعض علما وایي د نبوت نه د هجرت نه 2 کاله مخکې دا مسکینه د الله په دین باندې کلکه وه او یاسر چې و دا به دې کافر ووهو د ظالمانو او بیا به ماشومانو له ورکړو دي کوڅو کې به یې راښکو او په دقې باندې شهادت یې نصیب شو هغه شهید ابو جهل ډېر جذبه کې راغی اوس وین ښځو ته ګوره او د پیغمبر خبرو ته نو راغی نو یو خو یې یو اوښ پورې وتړل بل یې بل پورې بخاری کې دی چې فطعنها ابو جهل بحربة بيده في قبولها دې عورت کې د ظالم په نیزه وواله او دا غوښې یې له داسې جدا کولې او دا طاقا خطا غوښې شلېدلې رګونه شلېدل هډوکي شلېدل فماتت على إثرها بیا جزا شهید دین کې تکلیفونه هم ډېر دي دین کې ښځو هم ډېرې قربانیانې ورکړي دي الحمدلله د دې قصو نه او دا داسې ډېر شی قرآن ویلي دي ډېر واقعات دي امام ابن سعد د هغه کتاب دی الطبقات الكبرى د ابن سعد بیګا مې سره راواغوست ما مخکې م کتلی وې یو ځل دا 9 جز 8 جز یا ټول د مؤمنانې زنانه چې د دوی دا تاریخونه ذکر کړي دي دا تکلیف دا تکلیف والله يتحير منه العقول د سړي عقل حیراني دې دین کې لکه څنګه چې
سړو قرباني ورکړې ده ښځو ورکړې هغه پوهې ښځې د الله د دین زده کړه یې کړې ده امام ابن حجر لیکي وایي د څه کمه ویا ښځې زما په استادانو کې وې چې ماته علم حدیث یاد کړی د امام مالک یوه لور وه الله داسې دین باندې پویه کړې وه امام مالک به په خپله درس کوو خو کله چې بوډا شو نو بیا به حدیثو کې دا دی چې قاري به قرت کوي استاد ورته غوږ ښیي نو چې قاري به عبارت غلط وي نو داسې شاته به دی ناستې وي نو دا ور به یې وټکاوه نو چې وبه ټکاو نو امام مالک به قاری ته ویلې عید به راوګرځه ځینې خلک الله دې داسې جنکۍ امت کې پیدا کړي سعید بن المسیب دا غلور ده باندې له ورکړې ده سار کې باندې کتابونه را دي چیرته دي وای سبق لازمه وای چې نو علمک علم سعید حرفا بحرف زته در سعید بن المسیب علم ټکی په ټکی لیکما چې پوهه یو الله یې پیژاندلې خزه چې الله نه یې پیژاندلې دا به مصیبت دي د الله حق دی او چې الله یې پیژاندلې زړه د الله په دین دغې د علماء کې عالم دی ابو علا السمرقندی ابو عثمان با جوړ کې یو ځای کې درس کې ویلې د ابو علا السمرقندی الله دبا ویلې په ما باندې الله یو ډېر لوی احسان کړی دی چې دا په دنیا کې د چا نه دی شوی په موجوده عصر کې چاو ته ویل چې هغه څه دی هغه ویل چې مال الله داسې ښځه او داسې لور راکړي دي چې زه د شپې په یو وخت کې نه یم راپاڅېدلی الا رأیتهن تبکین خشیة من رب العالمین چې ما لیدلي دي چې هغه الله ته ولاړي او دا لاسونه یې اوچت کړي او دا سنګېږي او دا جاړي د رب العالمین د یېرې د وجې نه چې زه راپاڅېدم وایي زه وایي ډېر د دې لور او د دې ښځې د لاس الله زما د علم منتسبه قرار او بیا دا لور یې دونه عالمه وه سبحان الله چې پلار به یې فتوا ولیکله د دې به پې لیکلو چې دا یا صحیح ده بیا غلطه ده د کتاب لیکلی دی تحفة الفقهاء په نوم باندې د ابوالعلا السمرقندي کتاب دی ښه کتاب دی دې کې یو طالب الله پیدا کړ طالبانو هم دا د قرآن بچی دي د طالبانو ته ابناء القرآن وایي دا د قرآن بچی دي اصحاب القرآن دي دا د رسول الله د حدیثو بچی دي لکه د شپه ورځ دې حدیثو ته پراته او دې قرآن ته پراته او زه هم که طالبان نیتونه سم کړي که نه نو د دې نه اوچت خلک په دنیا کې نشته دي د قرآن بچی دي شپه ورځ یخني برداشت کوي لږه برداشت کوي تکلیف برداشت کوي خو د الله دین دې کتابونو ته وګورئ که نه دې ته پراته دي بس دا ابناء القرآن دي نو دا طالب راغی طالب څوک دی امام کسانی دی ملک العلماء ته به لقب ورکړی شوی دی 9 جزء کې کتاب یې ولیکه قلم او کافي راواغسته چې قلم او کافي راواغسته او دغه علماء چې دا مساکین وو ډېر دوباره کې راځي وایي موږ به طالبي کوله موږ څه روپۍ نه وې خرچه ختمه شوه وایي ما چې یو څو ملګري وو ما ورته ویلې ملګرو زه به ته یو چا لوښیم تیاره ډوډۍ راته معلومه ده او په چا ته به یې وایي نه دا به زموږ ستاسې او د الله منځ کې راځي وایي څنګه وایي چې ماښام به د خلک وده شو نو دا وخت د خربوزو د خټکو ټیم و نو د خلکو به د ورځې د خټکي خوړلي د پوستکي وي او د هندوانې به خوړلې وي خربوزې د پوستکي وي موږ به لاړو څادر کې به مو واچلو د جومات یو ګوټله به م راوړه وبه مینځل او دغه پړچونه به م خوړل وایي د قلم راواغست ویل چې دا د ابو سمرقندي صاحب ډېر ښایسته کتاب دی تحفة الفقهاء زه دې باندې یو شرح لیکم وایي چا ته څه دی لیکې څه به درکړي ویل چې څه به درکړي نه لیکم د الله دپاره یې لیکم چې مخلوق دې پیدا واني 9 جزء کې یا 8 جزء کې شرح یې ولیکله ما سره مکتبه کې شته کتاب بدایع الصنایع په ترتیب احکام الشرایع دا چې ولیکله څوک خبر نه دي
ریوړه د عالم مخې ته کېښوده جویل دا مې ستا کتاب شرحه کړی وایي د څه دپاره وایي لوجه الله چې الله دې امت ته فایده ورسوي او د الله دین دې امت کې عام شي سړي ویلې ما دومره دغه ته پرېږده ګلاله سمدقدي ورته وایي چې زه لږ کور ته ننوځم بیا راوځم نو لاړ نو کور کې ښځه او لور یې کېنوله قسم په الله داسې نیک انسان مې پیدا کړی دی بیا به ګرځئ خو ګوره داسې هلک نه پیدا کېږي او دا په تحفه باندې شرح هم کړی او د دې لور وه فاطمه نوم یې و ماشاءالله دا محدثه وه نو ستاسې څه خوښه ده بس فیصلې په دې راغله چې د جینۍ وله ورکوو نو راووت ورته ویلې تا شرحت تحفه دې شرحه کړه نو انا اعطیک التحفه زل تحفه درکوما تحفه زه دې انکحو که فاطمه له درکوما نو بیا علما وایي شرحت تحفه وتزوج فاطمه د دې نه بعد چې به وایي بیا فتوا راوته نو د خاوند لیکل به یې پرې و د دې ښځې به یې پرې و د دې زغر لیکل به یې پرې و دا نیکانې ښځې دي د الله د دین ډېر خدمتونه کړي دي قربانیانې ورکړي دي باید چې مؤمنانې ښځې د دې نه لږ عبرت وایي الله سره تعلق جوړ کړو مونږه دا د الله سره تعلق جوړول او دا ترتیب برابرول دا د توحید میوه ده دا د توحید اولنۍ نوعه ده چې دې ته توکل ویلی کېږي په الله باندې دې ته څه ویلی کېږي توکل علی الله انشاءالله آینده درسونو کې به د دې مرتبې ووایو چې توکل کې څونه مرتبې دي او څونه فایدې دي کې او توکل په ایمان کې څونه حیثیت لري الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې ټول سړي او زنانه ځوانان او بوډاګان ماشومان او وي په الله باندې متوکلین وګرځئ او زمونږ الله دې زمونږ نه راضي شي او الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې من اهل الدین والدیانه وګرځئ الله دې زمونږ د نسلونو کې داسې خلک پیدا کړي چې د الله د دین خدمت وکړي او الہ العالمین دې زمونږ ټول مد نظر للهیت الله رضا وګرځئ د ریا نوم دې الله وساتي د سماعتونو نوم دې الله وساتي د شهرتونو نوم دې الله وساتي خیر دې خلک دې موږ سره ډېرې خبرې کوي خو چې د الله په نیز موږ او تاسې د قوي ایمان او مرتبې ولرئ وصلی الله وسلم علی عبده ونبیه محمد وآله وصحبه اجمعین جزاکم الله خیرا يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن